الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما ګرانو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د درسونو د سلسله په لړ کې موږ ان شاء الله نن لسم درس وړاندې کوو چې دا به د نبوت څلورم پنځم او شپږم کال واقعاتو ته ان شاء الله داسې مختصر شان دی چې څومره لازم یې هسې به اشاره کوو. او مخکې مونږ په تیرو درسونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایښت نه نیولې تر بعثته پورې، بیا د بعثت نه نیولې تر مخفي دعوت اکماله پورې چې دا انفرادي او مخفي دعوت ختم شو. بیا د هغې نه وروسته د مسلمانانو او د مؤمنانو یو ټولګی یو ګروپ جوړ شو. بیا الله عز وجل د دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته احکام راولېږل چې دا اوس علني که. نو ان شاء الله نننی درس کې مونږ د علني دعوت نه شروع کوو او تر شپږم کال واقعاتو لپاره به ان شاء الله کوشش کوو چې لازم چې څومره دي اندازتاً هغې باندې تفصیلي رڼا واچو او چې ورونه د هغې نه یو څه زده کړي. نو دریم کالونه چې د مخفي یا د انفرادي دعوت پوره شول، نو الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم راولېږلو چې وانذر عشیرتک الاقربین، ته د خپلوان نږدې اقرب خلک چې کوم یو دي خپلوان دا ویروه او دوی ته د دین علني که وسکاره که. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وجهه چې د سره یو ځای اوسېدلو امر وکړه چې علي ته داسې مېلمستیا تیاره کړه او چې د مېلمستیا ته موږ ټول خپلوان ټول راوغواړو چې هغوی ته دا دعوت وړاندې کړو. نو الکامل ابن اسیر یو ډېر مهم تاریخ دی. ابن اسیر د موږ تاسو په د سیرت او د حدیثو کتابونو کې مشهور هغه تیر شوی علامه او امام تیر شوی دی، علامه ابن اسیر. نو د کتاب لیکل الکامل فی التاریخ، د تاریخ په باره کې ډېر ښه موثق تقریبا تاریخ دی. په دې تاریخ کې دا واقعه هغه مکمله را نقل کړې ده او ښه تفصیلي د دعوت طریقه او دا شیان ټول هغه کړي دي. نو دوی لیکلي چې د الکامل کې چې 45 کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلوان ټول ترونه او کاکا زامن او څه چې دوی په اصطلاح سره هغه د نږدې خپلوان وو هغه ټول راوغوښتل او مېلمستیا ډوډۍ او دسترخوان کېښودل شو، ډوډۍ دوی ته وړاندې شوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پروګرام داسې و چې ډوډۍ کله ختمه شي ډوډۍ نه بعد به د خلکو ته خبره وکړي. خو چې کله ډوډۍ په خلاصېدو شو نو ابولهب هم په دې کې ځکه هغه هم کاکا و، نو هغه د خلکو ته ورته چې ګورئ هو خلکو تاسو ټول دلته ناست دي، تر زامنو کاکاګانو پلانده خپلوان. دې سړي خو داسې یو لانجه راوستې، داسې یو مشکل پیدا کړی دی چې که چېرته موږ دا مخ منې نه کړو او د مخ ونه نیسو اوس، نو دا د ټولو عربو د عجمو د ټولو دښمني هم په غاړه خو دا زموږ خاندان به هم تباه شي او حتی دې امکان هم شته چې ټوله مکه ورسره خرابه شي. داسې یو شی راوړی دی خلکو ته. نو تاسو ټول ناست یې ګوره دا خبره زه تاسو باندې دا خپله موږ د پښتنو خبره غاړه در باندې خلاصوم، دا سړي مخه ونیسئ، د سړي دا کار دعوت ته مه پرېږدئ، دا لیونی شوی دی او داسې خبرې کوي او داسې هغه کوي. نو دا خبره چې ده شروع کړه بس رسول الله صلی الله علیه وسلم لازم ونه ګڼل چې په دې مجلس کې نورې خبرې وکړي، ځکه چې کله داسې یو ټکر او هغه منځ ته راشي بیا په هغې ځای کې دعوت ته ضرورت نشته. دعوت په ځای دی چې ګټه وکړي هلته تاوان کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیخي غلی شو، هېڅ یې ونه ویلې، بس دا ډوډۍ خلاص شو، خلک ډوډۍ خوړه، بس جګ شو، دا خبره همداسې پاتې شوه. څو ورځې چې تېرې شوې بیا حضرت علي کرم الله وجهه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ، امر یې ورته وکړ چې ته داسې وکړه. بیا یې مېلمستیا تیاره کړه. بله ورځ خو
بس ابوالهب داسې یو هغه وکړه چې پروګرام ټول خراب شو. نو بیا دوباره بیا مېلمستیا وکړه. د مېلمستیا ته بیا ټول کسان راوغوښتل. امام احمد حنبل چې کوم روایت په خپل مسند احمد کې را نقل کړی دی په هغې کې دا خبر را نقل کړی چې 13 کسان د مېلمنو تعداد 13 کسانو. خو الکامل تاریخ لابن اسیر چې کوم دی هغې کې 45 کسان یاد شوي دي. په هر صورت د 13 د 45 په منځ کې دومره کسان برابر شو او راغله کېناست او ډوډۍ خوړلې شروع کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو مخکې ځلې دا خبره ترېنه خرابه شو. نو دا پرې د ډوډۍ د ختمېدو نه مخکې چې ډوډۍ ختمه شي نو دی خپله ودرېدو پاڅېدو په دې هغه کې او خبره شروع کړه چې زه تاسو ته یو خبره کوم. نو اول خبره ورته دا د حمد و ثنا نه وروسته خبره دا وکړه چې زه تاسو ته په خصوصي لحاظ باندې راغلی او ټول انسانیت ته په عمومي لحاظ باندې زه د پیغمبر او د استازي په حیث الله پاک را لېږلی یم. نو د ما نه بهترینه خبره چا تر اوسه خپل قوم ته نه ده راوړې. دونه بهترینه خبره مې راوړې ده او دې خبره کې ستاسو او د ټول عالم خیر دی په دې کې. نو لکه څنګه چې تاسو ویده کېږئ د شپې او خوب در باندې راځي دغسې یو ورځ مرګ هم همداسې راځي. داسې نه ده چې د مرګ د راتلو نه مخکې اعلانونه کوي بلانکې مړ کوي دا شی نشته بلکې لکه څنګه چې ویده کېږئ دغسې به یو ځل مرګ هم راشي او داسې به مړه شئ. او لکه څنګه چې سهار تاسو د خوب نه راویښېږئ راجګېږئ دغسې به یو ورځ بیا راشي چې تاسو به د دایمي خوب نه چې هغه مرګ دی هغې نه به تاسو راپورته کړی شئ. خو فرق ډېر زیات دی په دې کې دا چې تاسو روزانه ویده کېږئ بیرته راجګېږئ نو څه پوښتنه نشته. خو هغه غټ خوب چې کله تاسو باندې راشي بیا د هغې نه وروسته چې تاسو راپورته کېږئ د خپل ټول ژوند محاسبه او حساب به در سره کېږي. بیا په هغې کې نه څوک مرسته کولی شي نه د عمل میدان هلته چې څوک هلته عذرزاري وکړي چې خیر دی ما پرېږده دا کار وکړه هغه هم ختم شي ټول. نو اوس د دې چاره وکړئ اوس د دې هغه نه وګورئ. نو دا خبره چې وکړله نو بیا ویلې چې په دې کار کې به ما سره څوک ملګرتیا وکړي را سره ملګری به شي چې دا دعوت موږ وړاندې بوځو. نو ابوالهب دلته بیا خبرې شروع کړې چې خلکو ته یې ورته وویل چې ګوره ما مخکې هم در باندې غاړه خلاصه کړه اوس بیا در باندې غاړه خلاصوم. دا سړی دغسې لانجه جوړوي د موږ او د دې خلکو په منځ کې ټول خلک یې موږ سره دښمنۍ ته بدروي. نو تاسو د مخه ونیسئ. په دې وخت کې ابوطالب صاحب ویل چې ابوالهب بس نور خبرې غلي کړه دا سړی داسې نه دی لکه دا ته چې څه فکر کوي دا د قوم خیرخواه دی. د کلم په دې ژوند کې یو خبره دروغ نه ده کړې خیانت نه ده کړې امانت کې څه بې امانتي نه ده کړې د چا په خلاف یې څه نه دي ویلي بلکې همیشه د خلکو خیرخواه د خلکو خدمت کوونکی دی. دا څه ښه صفات نیک صفات چې دي ټول په دې انسان کې شته دی او ته سره دي بیا هغه خپل هغه باندې ضد باندې ته ولاړې او دا هغه کوي. نو په هر صورت باندې ابوطالب صاحب ورته وویل چې زه خو دې ته آماده نه یم چمتو نه یم دې ته چې ستا دین قبول کړم خو ستا تر شا ولاړ یم بلکل بس هر څه کوې زه دې تر شا ولاړ یم زه دې حمایت کوم. او حضرت علي صاحب چې کله هغه دا خبره وکړه چې زه بلکل په دې کې در سره ملګری یم او زه دا هغه در سره کوم. نو دا هغه خبره وه چې 2 ځلې خپل خپلوان راوغوښته او دا یو ځل خو خبره ونه شو دا بل ځل بیا تفصیلي خبره وکړه خلک خبر کړه بس خبره بیخي ورسېده ټولو خلکو ته. بل امام بخاري رحمت الله علیه امام مسلم دواړو دا روایت را نقل کړی دی د حضرت عبدالله بن عباس نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا په غونډۍ باندې پورته شو. د صفا په غونډۍ باندې هغه دا نږدې څیزونه کورنۍ او خاندانونه د ټول په نامه باندې راوغوښته پلانکی اواز کول ټول دوی ته چې کله راغله دوی ته دا خبره بیان کړله د خپل نږدې چې څه دي د قریشي هغه بیان کړه. دا یو هغه شولو چې د خپل خپلوان رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده دعوت کړه هغه خبر کړه په دې خبره باندې. دې نه بعد څو ورځې بعد به بل آیات شریف نازل شو چې فصدع بما تؤمر هغه څه چې تا ته امر کوي هغه اوس ښکاره کړه او بیان یې کړه خلکو ته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حکم نه بعد د صفا په غونډۍ باندې پورته شو یو اواز یې وکړ یا صباحا. هلته داسې عادت ولکه موږ تاسو دلته چې مړی هغه وشي بیا لاسپیکر کې اعلان وشي چې داسې مړی شوی دا جنازه ده او کیسه ده داسې یو هلته خو دا شیان نه و. نو دلته به چې کله داسې مهمه ضروري خبره شوه نو هغه سړی به د صفا په غونډۍ باندې پورته شو او اواز به یې وکړ یا صباحا. دا یا صباحا غږ به چې کله دا به خطرناک غږ و یعنې یو خطر زنګ به و لکه دا خلک دې نه خبر چې مهمه مسله ده
نو خلک ټول رامنډې کړي او څه کسان چې خپله نه شوه راتلی حتی نمایندګان یې راولي چې لاړ شي څه مسله مهمه ده نو ستاسو ورشي نو ټول دا جمع شوه په دې کې ابولهب خبیث هم دا نور خلک هم راغله نو رسول الله وسلم چې دا خلک راپوره شوه نو دې خلکو ته ورته ویل چې ګورئ که زه تاسو ته داسې ووایم چې د دې غونډۍ تر شا د دښمن لښکر راغلی او ځای په ځای شوی او په تاسو باندې حمله کول غواړي تاسو دا خبره منئ ټول په یو اتفاق دا خبره چې بالکل منو او د هغې وجه دا ده چې تا د خولې نه تر اوسه یو لفظ قدر دروغ نه دی وتلی چې کله دروغ نه دی وتلی بالکل دا خبره هم چې دا څه کوي دا صحیح نو ضرورت دې خبرې ته نشته چې موږ په دې کې اوس اشکال را پیدا کړو یو وایي چې نه منو یا منو یا ته موږ ته وښیه ته وښیه موږ ته چې دا رښتیا ده که دروغ ده دې ضرورت نشته ځکه تا په خپل عمر کې دروغ نه دی ویلي چې دروغ نه ویلي طبیعي خبره دا خبره صحیح نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ګورئ چې تاسو دې یقین لرئ چې زه دونه رښتونی یم او دروغ دې ما په دې ژوند کې کله نه دی ویلي او نه ویل شوي دي رانه نو زه یو تاسو یو خبره کوم دا کوم دین او دا کوم لار او طریقه او روش او دا زندگی چې تاسو غوره کړې ده او په هغې باندې ژوند کوئ د دې زندګۍ او د دې طریقې انجام ډېر بد دی او انجام دوزخ دی انجام اور دی انجام ناکامي ده او انجام بدنامي ده نو تاسو ټول په ګډه باندې په شریکه باندې ووایئ چې لا اله الا الله نو تاسو به کامیاب شئ کله چې دا خبره وکړل بس ابولهب خبیث بس راجګ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم امام ترمذي به په دې ځای کې دا روایت را نقل کړی دی چې ابولهب تیږې راواخیستې کاڼي راواخیسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم پیویشتو چې مونږ ظالمه موږ د دې په خاطر باندې تباه شي موږ د دې په خاطر باندې راغوښتو چې دا خبر راته وکړي بس د هغې نه خلک وروسته یوه خوا بل خواته شو او د همدې مسلې د دې تیږې ویشتلو نه بعد مفسرینو کرامو لیکلي چې بیا تبت یدا ابي لهب وتب دا صورت نازل شو د ابولهب په باره کې چې الله پاک دې تباه کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کاڼه باندې وویشتلو د توحید د عقیدې په خاطر باندې نو دا خبره رسوا شوه اوس نو بیخي علني شو ټول خلک خبر شو خاندان خبر شو کورنۍ خبر شو عام ټول سونه د مکې خلک چې اوسېدل دا ټول خبر شو چې دا د الله پاک پیغمبر دی او د عقیدې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خلکو کورونو ته ورتلو د خلکو دیرو ته بازار ته کوم ځای کې به چې خلک جمعېده هغې ځای ته به ورتلو هلته به خلکو ته دعوت ورکولو څه کسان خو تیار مسلمانان شوي وو او څه ایمان یې راوړی ځکه موږ ویلي چې 215 کسان تقریبا په دې 2 کلونو کې کامیاب شو مسلمانان شوي ایمان یې راوړی نو نور اوس خبره چې علني شوه د دې علني خبره چې کله وشوله نو دا خبره بیرون ته هم لاړله بیرون قومونو ته قبیلو ته دې خلکو مخکې لا په دې باره کې داسې خاص خبره نه وه خو چې کله مسله علني شوه نو خلک ټول خبر شو شاوخوا قبایلو دا منطقې ټولې خبرې شوې چې داسې په مکه کې یو سړی پیدا شوی دی او هغه دعوه کړې دی نبوت دعوه یې کړې ده نو په ټولو کې اول ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه هغه د غفار د قبیلې و نو هغه چې هلته په خپله قبیله کې خبر شو چې داسې یو پیغمبر نبی راغلی دی نو هغه مخکې د توحید په دین باندې و معاهد خو چون دین نه و هلته هغه د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام چې څه پاتې وو هغه هم ټول تحریف شوي او تغیر شوي د خاصه مسله نه و چې په څه قسم سړی اوس عبادت دی الله پاک وکړي نو ځکه ابو ذر غفاري ډېر زیات هغه و چې د توحید داسې یو څوک پیدا شي چې هغه د توحید د عقیدې علمبرداري او زه هم د هغې سره یو ځای شم نو چې کله خبر شو په قبیله کې چې داسې یو سړی پیدا شوی نو خپل ورور انیس په نامه باندې دې ته ورته وویل چې وروره ته لاړ شه مکې ته او په مکه کې پوښتنه وکړه داسې ما اورېدلي دي چې هلته یو سړی پیدا شوی چې د نبوت او د پیغمبرۍ دعوه کوي ته لاړ شه معلومات وکړه او ورور انیس راغی هغه ته مکې معظمې ته هلته چې کله راغی د خلکو نه چې پوښتنه را پوښتنه ایسته وکړه نو دا خبره خلکو ورته ویل چې دلته یو سړی پیدا شوی او د پیغمبرۍ دعوه کړې او داسې خبرې کوي نو بېرته راغی ابو ذر غفاري ته ورته ویل چې داسې شی پیدا شوی دی هلته یو سړی دی او دغسې نبوت اعدام کوي او د توحید تعلیم ورکوي خلکو ته نو ده ورته ویل چې تا خبره خو ماته نیمګړې ښکاري نو زه خپله نازم بس ځان سره یې په اصطلاح سره هغه مشک او هغه په اوښ باندې راسور شو را روان شو راغی مکې معظمې ته چې کله مکې معظمې ته راورسېدو اوس دلته مشکل دا و چې دلته څنګه معلومات وکړي دا څوک دی سړی څوک دی اوس خو یې په نامه هم نه پېژني په قواره هم نه پېژني کله یې لیدلی هم نه وه که چا نه پوښتنه کوي نو دلته خو د دښمنۍ مسله ده دلته خو ډېر سخت حالات دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر په تنګۍ کې خلکو هغه کړی و نو دی چې راغی کله نو امام مسلم رحمت الله علیه
یو روایت را نقل کړی، مخکې ما دې ته اشاره کړې د ابي زمزم په ارتباط باندې. نو دی راغی دلته به د اوسېدلو پوښتنې هم نه شوه کولی چې څنګه وکړي، خو دې خوا ګوره دې خوا ګوره چې کیدای شي داسې حالات راشي چې د خلکو د خپله معرفي شي یا کوم ځای کې دی خبرې کوي زه هغه وګورم. نو دا دې چانس ته په تمه و. امام مسلم رحمت الله چې کوم روایت راخستی وی چې تر یوې میاشتې پورې ابو ذر غفاري رضی الله عنه په داخل د مکه کې اوسېدلو، خو دا چانس هېڅ ورته پیدا نه شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشي، یې وګوري، یې وپېژني، او ده به په ابي زمزم باندې سر ګزاره کوله. ابي زمزم به یې څښله، همدی به سره خوراک او څښاک هر څه وه. خو د یوې میاشتې په د اخرو ورځو کې ورځ ماښام وخت کې دی په مسجد کې ناست و، ډېر پریشانه غوندې ناست و، ځکه چې سړی یوه میاشت تېره کړي او سفر هم یو درک هم ونه لګېږي، خامخا خفه کېږي. نو حضرت علي کرم الله وجهه په دې هغه تېرېدلو چې ګوري دا سړی ډېر پریشان داسې خفه غوندې ناست دی. نو پوښتنه یې ترې وکړه چې مسافر یې ورور؟ هغه ورته ویل چې و مسافر یم. وایي ښه زما پسې راځه. بس ځان سره یې کور ته بوتلو، کور کې ډوډۍ موډۍ خوراک مراک او شپه ورڅه وکړه او سهار راغی بېرته جومات ته. نو هغه داسې فکر کول حضرت علي صاحب چې کیدای شي میلمه دی، مسافر به یې څه کار وي چا سره، نو بس شپه یې ورکړه او سهار بېرته لاړو. پوښتنه یې ترې ونه کړه، ځکه هغه چې لازمه نه ده، بس مسافر و. نو سبا ماښام ګوري چې بیا همالته غریب ناست دی پریشانه. نو ورته ویل چې کار دی لکه چې نه دی خلاص شوی. هغه ورته چې اوس سر یې ورته وکړ چې بیا یې به ځان سره بوتلو، بیا یې شپه ورکړه، ډوډۍ خوراک شیان یې ورکړه، بس بیا یې لاړلو سبا ته. نو په درېیمه شپه ماښام یې چې ولید، بیا ورته ویل چې لکه چې کار دی نه دی خلاص. هغه ورته چې و کار مې نه دی خلاص. نو ځان سره یې بوتلو، ځان سره کور ته چې کور ته یې بوتلو. نو درېیمه شپه بیا تنه پوښتنه وکړه چې دا ستا څه قسم کار دی چې ته ګرځې را ګرځې او درک دې نه لګي، که څه داسې کار یي چې زه کومک در سره کولی شم زه به در سره په دې باره کې مرسته وکړم او کومک به در سره وکړم چې دا مسله حل شي، ته خو داسې پریشانه غوندې ښکارې. نو هغه ورته وایي چې وروره ما یوه میاشت کېږي زه دلته راغلی یم او دلته ګرځم را ګرځم، ما یو مسله راوړې، خو شرط دا دی ته به ولې ما سره عهد او پیمان کوې چې دې خبره که چې تا په نظر باندې د تا په زړه باندې بده ولګېږي نو ما ته به ضرر نه رسوي، که څه دې هغه کېدلو کومک کېدلو د رهنمایي راته وکړه، خو ضرر به راته نه رسوي او دا خبره به هم نه افشا کوي همداسې. هغه ورته چې بالکل هېڅ مسله نشته، ولې ته خو مسافر یې، زه بالکل هر قسم همکارۍ ته آماده یم. هغه ورته وایي چې زه د یوې خبرې پسې راغلی یم. هغه خبره دا ده چې ما اورېدلې چې دلته یو سړی دی پیدا شوی، د پیغمبرۍ دعوه کړې او د توحید درس ورکوي، د توحید پیغام خپروي. نو هغه ورته چې بالکل صحیح ده، دا سړی شته دلته دی، او که ته غواړې چې ملاقات ورسره وکړې زه به ملاقات دپاره درته شرایط او زمینه انشاءالله بالکل برابره کړم. دا ډېر ښه کار شو چې بل چا د دې نه دي ویلي چې بلانجه به ککړ وي، دا د ما خپل دی، د ما تره زوی دی، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نومیږي، او انشاءالله سبا به دا خبره وشي. ته بېغمه اوسه، خو سبا به دلته حالات ډېر خراب دي. نو زه به مخکې یم ته راپسې داسې لرې لرې بس ما تعقیبوه او شاته راپسې راځه او راځه، که بل پر څوک راغی نو زه به ځان داسې په تشي باندې مصروف کړم چې داسې خلک پوه نه شي چې هغه کوي دا سړی ورسره دی، ته به خپل کار کوې، ما ته به ګورې نه بیا هغې سات کې. او که ونه شو راسن چې زه کوم ځای باندې ننوتم په کومه دروازه، په مغه دروازه به تم راننوځې راسره. نو بس حضرت علي کرم الله روان شولو سحر، ابو ذر غفاري شاته ورپسې او لاړلو د دار ارقم ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې ځای کې هغه مدرسه غوندې جوړ کړې وه، په هغې ځای کې به دا صحابه کرام راټولېدل. نو هلته لاړلو، بس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره معرفي کړه چې دغه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. هغه ورته زه ابو ذر نومېږم او د غفار د قبیلې سړی یم، او زه د مخکې نه د توحید په عقیدې پسې او په دین پسې ګرځدم، خو دا چې زه خبر شوم چې تاسې پیغمبري راوړې ده، پیغمبر غلط رایي، نو ته ما ته خپل دعوت وړاندې کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تلاوت د قرآن عظیم شان وکړه، ځان یې ورته معرفي کړه، او زه پلانکی د پلانکي زوی ده، د الله پاک رسول او پیغمبر یم، دا مې پیغام دی د توحید چې غیر د الله نه چې د ټولو کائناتو خالق او مالک او رازق او پیدا کوونکی د ټول اختیارات د هغه سره دي، غیر د هغه نه د بل چا عبادت اصلا ښه نه دی، ځکه چې څوک روزي م ورکوي، چا سره مرګ وي، چا سره ژوند وي، چا سره تدبیر د ټولو دنیايي کائناتو، نو بل څوک دی چې د په مقابل کې بیا د دې وړي چې هغه عبادت دې وشي، عبادت خو ټول د همده باید وشي. دا خبرې ورته وکړې. د هغې نه وروسته ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه ایمان راوړلو، شهادت کلمه یې ولوستله، مؤمن شو. چې کله ایمان راوړلو نو د ایمان نه وروسته څه خبرې چې لازمې وې، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه احکام ورکړه چې لمونځ او دا شیان ورته وښودل. نو بیا ده ته ورته وویل چې
ته داسې وکړه چې دلته خو حالات خراب دي، دلته خو اوسېدل مونږ ته مشکل دی، ځکه مونږ دلته کورونه دي، زندګي هم ده سره دي، مونږ په داسې تکالیف کې، نو ته چې مسافر یې دلته خو بیخي ګزاره دې تا نه کړي، ته داسې وکړه دا څه شیان چې کوم یو لازمي دي لکه لمونځ او دا شیان چې کوم یو هغه در سره واخله او ځه خپل کلي ته، هلته اوسېږه چې کله مونږ یا کامیاب شو یا څه حالات شو حوال اخله همیشه، نو بیا به سره دویم ځري به سره خبره کوو، بیا به ګورو چې هغې وخت کې څه کېږي، هغه حالات وروسته معلومیږي. نو ته لاړ شه خپلې قبیلې ته. ابوذر غفاري وی چې زه یا رسول الله یو کار کول غواړم، د هغې نه وروسته ځم. هغه ورته څه وی چې زه یو ځل ځم د مشرکینو په منځ کې دا د شهادت کلمه ښه په زور وایم چې دا خلک ټول دغه شي. دا ورته چې ګوره دا لازم نه ده، ضرور نه ده، ګنې حالات شرایط فرق لري، نو ته دا کار مه کوه. خو بس سړي ځان هغه کې راووتلو بیرون او د خلق په منځ کې چې دا د بیت الله شریف په اطراف کې د قریشو کوم ځان د چوترې او صوفې جوړې کړې او هغې به دوی ناست وو ټوله ورځ بیا بس د هغې بتونه او دا شیان کول، نو تبصرې به یې کولې. دا شنونکي چې دا اوس موږ او تاسو دا شنونکي ځان ټول ځان شنونکي شوي وو، بس دی به هغه کول، تبصرې به یې کولې داسې او داسې او داسې او داسې زیاتې تبصرې به یې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وې. نو دا دی دلته راغی او چې کله راغی په همدې ځای کې یو دم چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، بس په زور یې دا شهادت کلمه ولوستل. بس چې شهادت کلمه ولوستل خلکو پرې رامنډه کړه او سړی د سوکانو او د بکسونو او د لغت او د شیان لاندې ونیولو، بس را چپی کې وایي هر سړی هغه نر و چې بس دته هغه ور وکړي. په دې وخت کې حضرت عباس رضی الله عنه د کوم ځای نه را پیدا شو چې وایي کتل چې او سړی وپېژندو چې دا خو د غفار د قبیلې دی، دا د دوی د کاروانونو لاره د غفار په منطقه باندې تېرېدله. نو ورته چې خدای م تباه کوي، دا خو د غفار د قبیلې سړی دی، ستاسو کاروانونو خو لاره ده، نو چې دا لاره در باندې بند شي لکه موږ او تاسو چې تورخم بند شي نو بیا به څه کېږي. دغسې یو خبره دلته م راپېښه شوه. نو بس یو دم خلک هغه شو چې اوهو دا خو تاوان خبره وشوله، بس زر لرې شو، سړی پرېښود. چې سړی پرېښو بېرته لاړو، بس دې ځین لاړلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا ورغی. نو چې سر او پښې او ټول داسې زخم او وینې پرې روانې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ګوره خو لازم نه و. هغې ویل نه دا خو مې لا زړه نه دی یخ شوی، یو ځل بیا هم کوم. بس شپه یې وکړه، سبا بیا راغی، بیا په دې میدان کې ودرېد، بیا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بیا ولوستله. بیا خلک راغله، بیا په وهلو شروع وکړه، دا پرې قسم ووهلو. بیا قسمتا حضرت عباس رضی الله عنه را پیدا شو، هغه ته خلاص چې خلاص یې کړه، بس زړه یې آرام شو. لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې اوس زړه یخ شو، بس اوس ځم. بس ایسته لاړو خپل قوم ته، هماغه ځای کې خپل عبادت یې هم کولو، دعوت یې هم کولو. نو بس هلته لاړو. دا یو سړی و چې د بیرون منطقې نه راغی او دلته ایمان راوړو. دویم از د شنوعه په نامه باندې بل یو سړی و چې هغه هم دغه په اصطلاح سره ایمان یې راوړلو. په دې اولو کسانو کې چې کوم یو ایمان راوړل شوی دی، دی هم پکې و چې دم ایمان راوړلو. از د شنوعه زماد از د شنوعه، دا شنوعه اصلا د قبیلې نوم و او زما د خپل اصلي نوم و. د اصلا دم او هغه به یې کوله، دعا به یې کوله. دا دم دعا به یې چې وکړه نو څوک به چې مریضان الله پاک به ښه کړه، نو ده دا کار کول. یو دی د عمرې دپاره مکې ته راغی. چې کله مکې ته راغی نو خلک ورته راغله، ورته ویل چې دغلته یو سړی لیونی شوی دی او مازغه خراب شوي دي، ګډې وډې خبرې وایي، که ته یو ځل ورشي او خبره ورسره کې دم یې کې کېدای شي ښه شي. نو هغه ورته څوک دی چې هغه هلته ناست دی. بس دی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حرم شریف کې د مطاف کې ناست و. چې دلته کله راغی نو بس ورسره خوا کې کېناست غلی. نو داسې ډېر غلی ورته ویلی چې داسې زه خبر شویم چې ته مریض شوی، جنیاتو منیاتو او دې شیان در باندې اثر کړی دی او داسې خبرې دي ګډې وډې غوندې دي، نو که تا اجازت یې زه به تا هغه کم دم کم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وخندل، ورته ویل زه محمد نومېږم، د عبدالله زوی یم، د عبدالمطلب لمسی یم، د هاشم لمسی یم، خاندان سړی یم، زه ښه پوه یم، نه مریض یم نه دا یم، الله پاک پیغمبر او رسول رالیږلی یم، دا ما د توحید هغه دي. او خبرې ورته وکړې چې دا خبرې چې ورته وکړې د قرآن عظیم شان تلاوت یې ورته وکړې. نو بیا یو څه آیاتونه خاص ورته ولوستل. دا آیاتونه چې کله ورته ولوستل نو د هغې نه وروسته ده ویل چې دا بیا راته تکرار کړه. ان الله یأمر الله پاک امر کوي بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغي. دا آیاتونه چې ورته ویل چې دا بیا راته ولول درې ځلې
په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا آیتونه تکرار کړ چې تکرار یې کړ په دریم ځل چې تکرار کړ بس ورته چې لاس ته رانږدې کړ چې لاس یې رانږدې کړ لاس ونیولو او د شهادت کلمه یې ولوستل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ته د الله پاک پیغمبر یو بالکل زه د تقانې یم هغه بس دم ایمان نه وړلو دا خلکو چې کله خبر شو یو دم چغې کړه چې زما چې دا بېدینه شوی دی صابي شوی دوی به صابي او بېدینه ورته ویل ورته د خدای غر کړه چې بېدینه تاسو یې که زه بېدینه یم نو دا واقعا هغه نو دا دریم کال ختم و دا څلورم کال د نبوت چې شروع شوی او دا مسایل داسې هغه کې را روان وو مشرکین په خپل منځونو کې د څلورم کال په اول وخت کې دا خبره ډېر عادي ما مخکې ویل چې دوی ډېر عادي او اسانه دا خبره نیولې وه چې دا څو ځوانان دي او بس کېدای شي څه وخت تېر شي بېرته بیا څه وخت بعد بېرته سب سره ستړي شي خو دا خبره داسې عادي خبره نه بلکې د الله پاک پیغمبر او د الله پاک نو دوی خدا ساده بلله خو ساده داسې نه و بلکې د زرشا یو مقتدر ذات موجود و د هغه د خانه دا رهبري او راهنمایي کېدله نو په دې وختو کې دوی څه طریقې راوایستلې چې ښه د دې سره څنګه وکړو نو اول یې خندل بیا پسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوم کسان چې ایمان راوړی دوی پسې بخښنه دا غریب خلک دي رښتیا هم اول وخت کې چې کوم یو کسانو ایمان راوړی او ډېر پکې غریب خلک لکه حضرت عمار بن یاسر او د هغه پلار او دغسې مور دغسې حضرت بلال او داسې حضرت خباب او حضرت خبیب دا خلک چې کوم یو دا ټول داسې خلک و چې دا په مجموع کې غریب او مظلوم خلک و نو دوی به خندل چې دا خلک اوس ځان ته وایي چې موږ به آینده کې د دنیا بادشاهانو موږ به دا او موږ به جنت ته ځو تاسو به دوزخ ته داسې رشخند تمسخر به یې کولو چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سره ناست و دوی به راغله داسې به سترګکونه ورته وهله چې دا به آینده کې بادشاهان یو دا وایي داسې پسخند و رشخند به یې کولو بیا په دې خبر باندې بس داسې خبره ونه چې څوک بیا هغه شي مؤمنان خو د یو عقیدې او د یو مسلک او د یو فکر خاوندان د دې نه بعد بیا دویمه خبره پکې دا راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خبرې شروع کړلې چې دا پیغمبر خو هغه څوک چې هغه ملایکه یي د هغه سره پوځ یي د هغه سره پیسې او د هغه سره باډي ګارډان یو کیسه یو درز و غب دي دا خلک دا شور سره دا خو هېڅ شی هم نه لري موږ په شان انسان دی موږ په شان باندې خوراک دی موږ په شان باندې ګرځي داسې کس چېرته کېدای شي چې هغه د پیغمبر شي دا سوالونه دا بیا کولې دي به باقاعده قرآن عظیم شان کې باقاعده جوابونه راتله چې څونه انبیا علیه السلام د نه مخکې تېر شوي دا ټول انسانان و دغسې دعوت ورکړی دی تاسو یو کم از کم دا تاریخ وګورئ چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام چې تاسو وایي خو دا هم د الله پاک پیغمبر و نو هغه هم انسان و هغه هم دا خوراک کول هم دا څښاک کول همدغه ټول د بشر په شان څو خصوصیات چې و هغوی کې نو که چېرته داسې چې هغه تاسو منئ نو خدا مو منئ او که هغه خو تاسو د هغه لمسیان ځان بولئ هغه خپل مقتدا او پیشوا بولئ نو څنګه یې د سره مخالفت کوئ دغسې دا جوابونه به باقاعده قرآن عظیم شان کې مسلسل ورته راتله چې دوی هغه وکړ اخر چې ونه شو بیا یې د قرآن عظیم شان پسې شروع وکړله چې د قرآن عظیم شان خو دا خو هسې پراتخانې قصې د اساطیر الاولین دا خو د خانې د موږ نیاګانې او د موږ مورګانې هم دا قصې یاد دي چې نو یو باچا و ناس په دوکانچه و چې پلانکې و چې کیسې و هغه زړې بوډۍ ښځې به کله کله کیسې کولې چې نو یو باچا و ناس په دوکانچه و چې بس دا کیسه وه هغه به ټوله شپه د ماشومان به ورته ناست و هغې به ډېر په خوند ورته کیسې کول دا خو زموږ د مورګانو او زموږ د نیاګانو هم دا کیسې یادې قرآن شریف کې نور چې د آدم علیه السلام داسې و نوح علیه السلام داسې و پلانکې داسې و نو دا کیسې خو دا خو د کیسو کتاب دی او دا خو د موږ د نیا او د نیکه او د مور هم یادې دي نو ته اوس څه موږ ته ځان ته پورته کوې زه پیغمبر یم او رسول یم او د خدای نازولی او محبوب یم پلانکې بس دا کیسې بیا شروع کړې په دې باره کې باقاعده قرآن عظیم شان هغه رالیږل چې تاسو خو داسې فکر کوئ چې صرف د کیسو کتاب دی خو دې کې داسې عمده مسایل دي چې تاسو چې وروسته به پته درته ولګي چې بیا څه کېږي قرآن عظیم شان د الله پاک کتاب دی کلام دی معجزه ده په دې کې هیڅ څوک نو قرآن عظیم شان دوی ته چیلنج ورکړي 3 چیلنجونه یې ورکړل اول یې ورته وویل چې فأتو بصورة من مثله تاسو دې په شان یو صورت جوړ کړئ ځئ چې تاسو دا وایي چې موږ مور او نیا او نیکه هم دا کیسې دي تاسو یو صورت چې کوم یو قرآن عظیم شان کوم صورت دی دې صورت یو مقابله کې یو صورت جوړ کړئ او څه وکئ دا څومره غیر دی الله نه چې څومره خلک تاسو پېژنئ فیلسوفان ادیبان شاعران او چې څه تکړه او پوه خلک دي هوښیار خلک دا ټول وغواړئ حتی جنیاتو نه مرسته وغواړئ شیاطینو نه مرسته وغواړئ او ټول کښېنئ او د دې قرآن عظیم شان یو صورت په مثل یو صورت جوړ کړئ په مقام وکړئ دا کار بیا ورته ویل چې خیر کتاب جوړ کړئ بیا ورته ویل چې خیر د داسې وکړئ 3 آیاتونه جوړ کړئ
15 آیاتونه جوړ کړي راوړي چې د دې سره مقابله وکړي شي، خو دا هیڅ ممکنه نه و چې داسې کتاب مقابله د څوک وکړي شي. نو هیچا نشوه کولی، هیڅ دا چلنج هیچا قبول نه کړي، ونه شو. وایي روایت کې راځي چې کله چې د هغه صورت نازل شو انا اعطیناک الکوثر، نو حضرت علی کرم الله وجهه د خو په خط پوهېدلو، په خط یې ولیکلو او دا هغه یې راواخیستل د بیت الله شریف په یو دیوال باندې هغه کړه کېښودله، ځوړند کړه لکه میخ یې کړه هلته چې د خلک به راتله دا به یې لوستلو. نو په مکه معظمه کې په عربو کې لبید په نامه باندې یو ډېر مشهور او تکړه شاعر و، بده بلا و چې نشروان شعر به یې لوستلو. نو چې دی راغی اوس دا خو دلته یې ولوستلو چې انا اعطیناک الکوثر صلی لربک وانحر ان شانک الابتر، لاندې باندې زور فکر یې وکړو، چورت یې ویلو چې دی اوس دا څنګه کېدی شي. نو دا خو درې هغه په اصطلاح درې بیته وو، دا درې آیاتونه. نو لاندې ده ورسره ولیکل چې دا د بشر قول نه دی، دا داسې ناشنا غوندې کلام دی. نو چې لبید په نام په شان باندې سړی چې مشهور شاعر و هغه د دې جواب پیدا نه شو کړو. نو بس وروسته بیا د مسلمان شو، دا مشهور شاعر چې وکړم اسلام یې راوړلو بیا. نو دغسې چیلنج قرآن ورکړي چې تاسو د قرآن پسې خبرې کوئ، نو بیا راوړئ داسې مخې ته، بس خبره به خلاص شي. که تاسو وایئ چې دا اساطیر الاولین دی او دا دی او دغه دی، راوړئ یو 3 آیاتونه جوړ کړئ، یو صورت راوړئ، ټول کتاب په شان راوړئ. خو هیچا دا چیلنج قبول نه شو کړی او نه شو کولی، ځکه قرآن نشان وایي چې که تاسو ټول هم سره یو ځای شئ او کومک هم سره وکئ هم دا ممکن نه ده، دا کېدی نه شي چې تاسو دا کار وکئ. نو بس خبره ونه شوله، دوی زور ونه رسېدو. نو بیا د هغې نه وروسته په 4 کال په نیمایي کې چې نیمایي ته خبره وځي، دوی رشخند او دوی پیسخند او دا شیانو ګټه ونه کړه. نو بیا ابو طالب صاحب ته ورغله، ابو طالب صاحب ته شکایت وکړه چې ابو طالب ستا وراره خدا چې خبرې کوي چې دا مونږ خدایان چې کوم یو دا هیڅ اختیار نه لري، هیڅ اقتدار نه لري، هیڅ شی نشي کولی، در حال کې دا خو مونږ د کلتور دی، زمونږ دود دی، مونږ ته د پلرونو د نیکونو نه دا شی پاتې دی، نو څنګه دا سړی داسې کار کوي، ته یې منې که؟ ورته ویل زه صحیح ده زه به هغه وکړم. بس خلک یې رخصت کړه. خو دا شی هم داسې روان و، هغه خو الله پاک رسول و پیغمبر و، الله پاک مکلف هم دې دپاره رالیږلی و. نو په دې خبره خو نه کوي چې ابو طالب ته څوک شکایت وکړي هغه به د دې نه منې شي. نو څه ورځې چې تېره شوې ډېر وخت بیا راغله، بیا ابو طالب صاحب ته بیا شکایت وکړه چې ابو طالب ګوره مخکې مونږ راغلي وو، دا ستا وراره د دې خبرو نه منې کېږي، همدا وایي چې تاسو بوتان هېڅ نشي کولی، ستاسو نیکونه په غلطه لار باندې وه، دا ستاسو دین او طریقه چې د غلطه ده. صحیح خبره دا ده چې تاسو د یو الله جل جلاله عبادت وکړئ، حرامخوري پرېږدئ او ښځې د خپل لورګانې او ښځې ژوندۍ مه کوئ، قمار او هغه مه کوئ. دا چې کوم کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې حکم کولو د ښودل. نو په دې خاطر باندې دوی ډېر هغه شو، ابو طالب ته شکایت او دا شیانې وکړه، دا ورته هغه ورته ویلې زه انشاءالله زه به شی وکړم، زه به دې سره خبره وکړم. خو بس هغه به خو پوهېدلو چې بس دوی د په غلطه دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح دی. نو خلک به د لاسه کړه، هغوی به واپس لاړل. دې نه بعد د کال تقریبا نیمایي کې دوی مشران کېناسته وو، بیا یې وویل چې دا خو وله مونږ په رشخند او په پیسخند او په سترګکونو او په چککونو او په د قرآن عظیم شان پسې تبلیغات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې تبلیغات کول د هېڅ اثر ونه کړي. دا دې خبره ورځ په ورځ کېږي، زیاتېږي. نو ښه خبره دا ده چې دوی په خلاف باندې زور نه کار واخلو، بس جدي خبره ورسره وکړو، او تر څو چې جدیت نه کار وانخلو نو مسله همداسې نه کېږي. نو ښه خبره ده چې ښه جدي ورسره لاړ شو، جدي عملیات په اصطلاح سره د خلاف وکړو، نو کېدای شي بیا څه مسله حل شي، که نه دا کار خو نه کېږي، بس دا خبره ورځ په ورځ باندې خطرناکه کېږي. نو په دې خاطر باندې دوی یو کمیټه جوړه کړله، یو هیئت یې جوړ کړ 40 کسیز، او دې مشریم ابو لهب ته هغه کړله. دوی په دې هیئت کې په دې کمیټه کې 3 فیصلې سره وکړي. اول دا چې کوم خلک غریب خلک دي، څوک نه لري شاته توان او منې کوونکي او حمایت کوونکي نه لري، هغه چې هر چا په هر ځای کې ګیر کړه، بس ښه ډبول وهل غپول دې ورکړي، بس نوش جانې جوسونه وهلی شي، ځکه پوښتنې والا خو هسې په دنیا کې څوک نشته دی. دویم هغه کسان چې خانداني خلک دي، خانداني خلکو خبره د خپل خاندان او کورنۍ ته وسپارل شي، هر کورنۍ هر خاندان دی د خپل سړي چاره وکړي چې څوک په اصطلاح سره دوی په اصطلاح سره څوک بېدینه شوی دی هغه چاره دې وکړي، یعنې مؤمن دی منې کړي د دې خبرې نه. او درېیمه خبره خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د سره به څه تعامل کوو،
اصلا خبره دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو کې دا 3 یا 15 کاله چې تیر کړي وو د داسې ژوند تیر کړی و چې بالکل لکه لمر په شان باندې روښانه وه. داسې خوږ که درته چا په دې ټول زندګۍ کې ته نه لیدلې نه وه. د خلکو سره احسان کړی و، د خلکو خدمت یې کړی و، د خلکو سره منډه ترړه کړې وه او الله پاک داسې اخلاق او عادات ورکړي وو چې مخامخ چا ورته سترګې په سترګې نه شو ورتلی چې څه ورته وایي. نو ځکه دا یو مشکل و. بل خبره دا وه چې په خپله په مکه کې ابو طالب صاحب د رسول الله وسلم کلک حمایت کولو. بل د رسول الله وسلم میرمن حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها داسې ښځه وه چې دا خلک احسان لاندې و، ښه مالدار او ښه سخاوت والا خلکو ته بیا خیرات نه ورکو، صدقات نه ورکو، کومک یې ورکو، قرض یې ورکو، ورڅ یې ورکول. تقریبا د مکې ټول خلک چې کوم یو د دې تر احسان لاندې. دا یو مسله وه چې د په موجودیت کې او د ابو طالب صاحب په موجودیت کې او د اخلاقي روب چې کوم یو رسول الله صلی الله علیه وسلم لرلو دې په موجودیت کې د تلاس اچول ډیر مشکل و. خو دوی به ویل چې بس تنګ کوي، بس داسې تنګ کوي چې یا د کلی پرېږدي وتښتي او یا د دعوت پرېږدي، بس دې ته تاسو مجبور کوي. نو تنګولو به رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې باره کې ځینې احادیث امام بخاري رحمت الله علیه را نقل کړي دي، امام احمد حنبل رحمه الله را نقل کړي. په دې باره کې امام بخاري روایت را نقل کړی دی عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه چې دنه پوښتنه وشوله، صحابه کرام ته پوښتنه وکړه چې تا داسې خبره کله لیدلې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا لیدلی چې کفار او مشرکین ورته ضرر رسولی؟ چې بالکل مې لیدلی دي. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه راغی حرم شریف ته، د طواف یې وکړ او د طواف نه وروسته د لمونځ وکړ، لمانځه نه وروسته نو عقبه بن ابي معيط یو خبیث و دی راغی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې غاړه کې دا صدر راواچول چې تاو کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره هغه کې چې نفس یې ودرېدلو. په دې وخت کې ابوبکر صدیق را پیدا شو او د عقبه بن ابي معيط ټیل وهلو چې ظالمان خدایم تباه کا. یو سړی چې وایي چې رب مې الله دی، خو د ټول رب الله دی، خالق الله دی، داسې نه دی چې هغه بل چا پیدا کړی تاسو بل چا پیدا کړي. نو په دې جرم باندې یو سړی تاسو وښنئ، یو سړی هغه کوي، بس دی بیا ټیل وهلو دی وکړو. یو بل روایت هم امام بخاري راخستی دی عبدالله بن عمر بن عاص نه او د عبدالله بن مسعود نه، وایي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی حرم مسجد حرم ته راننوتو او د بیت الله شریف نه طواف شروع کړ. وایي چې دا یو چکر یې ولګولو، دوی دا مشران چې کوم یو دا په حتیم او حجر اسماعیل کې ناس و. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو دوی د سترګکونه ورته ویل او داسې خبرې ورته وکړلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه شو. خو بس تیر شو، څه ونه ویلې. نو دویم ځل چې بیا راغی، بیا چې کله را نږدې شو دوی خوا ته بیا سترګکونه او هغه خبرې ورپسې شروع کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا څه ونه ویلې. دریم ځل بیا چې راغی، بیا چې دلته راورسېد بیا دوی سترګکونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېد ورته وایي چې ګورئ ای خلکو، زه ستاسو د ذبح کولو دپاره راغلی یم. نو دیم په غوسه شو، دا خبره ورته وکړه چې تاسو داسې خبرې کوئ، زه د تاسو د مرۍ د غوڅولو د ذبح کولو دپاره راغلی. یو دم دا خلک ورخطا شو او چې دا نو زر راجګ شو چې خیر محمد ته خو ډېر هوښیار سړی، ډېر پوه سړی، د ښه خاندان سړی، ته خو ډېر نرم مزاجه سړی، ډېر حلیم او رحیم شخصیت وي، تا څنګه داسې یو دم غوسه وکړه مونږ سره داسې خبرې وکړلې؟ نو هغه ورته وایي چې ګورئ دا تاسو چې کوم رویه کوئ دا داسې هغه نه دی. نو بس هغوی عذرزاري وکړه، دی روان شو، بس هېڅ ته نه لاړلو. نو خبره همداسې غلې پاتې شوله. دا ورځ تېره شوه، ویلې سبا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. چې سبا بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته طواف ته، نو یو دم دا خلک پرې ورټول شو، ورېسارې کړه چې دا ته وې چې داسې خبرې کوي. چې بالکل دم دا زه هم داسې خبرې کوم. یو دم بس لانجه جوړه شو، وهل ټکول شروع شو. ابوبکر صدیق بیا راغی، ابوبکر صدیق بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خلاص کړه، ورته چې خدایم تباه کړه، په دې جرم باندې دې سړي سره مخالفت کوي چې هغه وایي چې رب مې الله دی. نو دا خو د ټولو مخلوقاتو رب چې دی الله عز وجل دی. تاسو ولې په دې مسله کې دونه بدبخت او داسې سخت موقف او داسې هغه نسئ؟ نو خلک یې بیرته هغه کړه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دوی هغه تعامل و چې بس روزانه به لانجې وې، دی به هغه ته نه را پرېښولو. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم په حرم کې مونځ کوه، ابوجهل ورته راغی چې ما درته نه دي ویلې چې ته دا مونځ مه کوه او دلته ما هغه کېږي؟ هغه ورته چې بالکل یې همدلته کوم، لا استخلاص چې څه دي زور رسېږي. بیا په دې باره کې باقاعده آیاتونه نازل شو چې دا خبیث غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه مخکې کړي. خو که ته دا کار کوې نو بیا به مونږ هم الله پاک ورته وایي چې بیا به مونږ هغه ملایکې راولېږو چې هغې زبانیه نوم دی چې ستا دا ورمې مات کړي. داسې په دې حالاتو کې او دې نه غیر هغه کوم کسانو چې ایمان راوړی لکه حضرت بلال او حضرت عمار بن یاسر او حضرت یاسر او حضرت سومیه، حضرت خباب بن ارد، دوی هم د سخت تکلیفونو او د مصیبتونو
ځایونو لاندې ونیول. حضرت بلال رضی الله عنه چې د امیه بن خلف غلام و، نو هغه به چې کله خبر شو چې ایمان یې راوړی، نو دی به په سخته ګرمۍ کې د مکې معظمې ګرمي هغه څوک چې تللی هغه ته پته لګي چې په هغې ځای کې ګرمي څومره ډېره، بیا شګې څومره ګرمېږي، بالکل سړی په هغې باندې پښه نشي کېښودلی، دونه سخته غري. نو دی بیا بوتلو په دې شګو کې بیا څملولو په شا باندې، او په سینه بیا داسې ټتیږه ورته کېښوده چې دی ونه شي ښورېدلی. نو بس ورته ویلې چې ووایه چې خدایان دوه دي یا ډېر دي. هغه به صرف همدا یو خبره وه چې احد احد، او نور به یې څه نه ویل، او بس دوی به دا تیږه پرې بیا به یې متروک هغه راواخیستل او دی به یې پرې وهلو وهلو وهلو. مازدیګر به چې شو بیا نو دا هلکان راغونډ کړه، ده کې بیا پړی په غاړه کې واچوه، داسې بیا په دې کوڅو کې ګرځولو، خلکو به په تیږو ریشخند او هغه به یې کول. او حتی ځینې روایتو کې راځي چې دی بیا بوتلو د شپې هغه د حیواناتو غوجل چې کوم یوه استبل چې ورته دې کې بیا وتړلو د شپې، او سهار به چې شو بیا دې شګو ته راوایستلو. ډېر وخت دا مسله همداسې روانه وه، خو بلال رضی الله عنه اخره پورې د دې خبرې روانه ښوده، همدا ویل چې احد احد، الله د دې کائناتو خالق او رازق او مالک او مدبر چې دا صرف یو ذات دی، بل څوک نشته. نو اخر یو ورځ ابوبکر صدیق په دې لاره باندې تېرېدو چې ګوري چې بلال رضی الله عنه تعذیب او د تکلیف لاندې دی، نو هغه امیه بن خلف ته ورته چې خدای تباه کړه، خو دا خو انسان دی، اخر انسان خو هغه لري. وایي چې دا تا ګمراه کړه که نه، دا تا داسې کړه، وایي چې په ما باندې خرڅ کوي، واخله. بس په 200 درهمه باندې ابوبکر صدیق حضرت بلال رضی الله عنه پیسې ورکړې، بس دی راخلاص کړه. چې څنګه واخیستل د هغې نه وروسته دستي آزاد کړه، چې بس ته پوهېږې نور ما د خوان آزاد دي، او آزاد انسان حر انسان بس ګرځه. نو حضرت بلال بیا آزاد شو. دغسې حضرت عمار، حضرت سمیه، حضرت عمار بن یاسر رضی الله عنه دا درې وړه چې و، دا یو کور والا دی زوی و، حضرت عمار او یاسر پلار و، د سمیه رضی الله عنه مور و. نو دا د ابو جهل دی هغه په اصطلاح سره اوسېدل دی، هغه و. نو هغه به ظلمونه پرې کول، راتړل به یې، وهل او ټکول او زور. اخر بالاخره داسې وخت راغی چې ډېر غوسه ورغله، نو نیزه یې راواخیسته او حضرت سمیه د نامل لاندې په دې ځای کې په دې نیزه باندې ووهله، او ځای په ځای په شهادت ورسولو. دا اولین شهید د اسلام حضرت سمیه رضی الله عنه چې د عمار رضی الله عنه مور وه، دی هلته شهیده کړه. او د هغې نه وروسته حضرت یاسر د عمار رضی الله عنه پلار چې کوم هغه ووهلو ویې ټکولو، بالاخره د همدې ټکولو په نتیجه کې بیچاره وفات او شهید شولو. داسې د عمار دومره تنګ کې دومره وهل ټکول دا ټول شیان یې پرې راوسته. داسې خباب بن ارت رضی الله عنه دومره وهل ټکول ارڅ یې ورکړه. امام بخاري رضی الله عنه د ده نه خپله روایت خباب بن ارت روایت را نقل کړی دی چې یو ځل موږ ډېر تنګ شو، او چې کله تنګ شو زه لاړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت الله شریف د دیوال ته داسې تکیه کړې وه. زه ورغلم ورته خوا کې کېناستم، ورته مې چې یا رسول الله دی مونږ په باره کې ولې ته دعا نه کوې، مونږ باندې خو ډېره زیاته سختي ده. وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې را کېناستو، تکیه وکړه، او د مخ مبارک یې داسې رنګ یې بدل شو، سور باندې شو، په غوسه شو. ما ته ویل چې ګوره خبابه داسې اسانه دی دا دین، تاسو د مخکې چې کوم امتونه تیر شوي، مسلمانان تیر شوي دي، په هغې باندې به خلکو اره دلته په سر کېښود، داسې به یې سر نه بې خبرې اره کړه، 2 نیمه به شو. او د اوسپنو په ګمنځ به د خلکو غوښې او دا شیان به یې توږل، خو دوی د ایمان نه ونه ګرځېدل. کندې بیا ورته وکنلې، په دې کندو کې بیا خښ کړه او په اور کې بیا واچول، خو هغوی د ایمان نه دي ګرځېدلي. تاسو داسې زر تاسو نه تر اوسه چا په سر باندې درته اره ایښې، نه د چا نه د غوښې توږلې دي، او نه چا کندو کې درته ورونه اچولي او په هغې کې ور اچولي. دا ټول شیان دا زر ورته ګوره ایماره خدای قسم په خدای دا دین به کامیابېږي، دا امر به کامیابي. داسې وخت به راځي چې د عراق د یو ښار نه یا د یمن د یو ښار نه به یو ښځه تکې تنها په اوښ سپرۍ بغیر د الله نه به د بل چا ویره ورسره نه وي، دلته به راځي د حج عمرې په خاطر او بېرته ځي. تاسو ولې داسې زر ورخطا شوئ، داسې زر هغه شوئ؟ خو په هر صورت انسان خو انسان وي، په هر صورت مشکلات ډېر زیات دي. صحابه کرام باندې چې کوم خلک مسلمانان شوي په ټول باندې ډېر زیات تکلیفونه، ډېر زیات مصیبتونه او دا شیان روانو. نو دا 4م کال خلاص شو، 5م کال هغه د 5م کال په نیمایي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره فکر وکړ چې دا خو اخر د غوښونه جوړ شوي انسانان دي، اخر داسې نه چې خدای ناخواسته یا لاس واچي یا جنګ وشي، دا به ټول موږ څو کسان دا به ټول ختم شي. نو ځان سره چې چورت وولو، او په دې وخت کې د 5م کال کې الله عز وجل سوره الکهف نازل کړه. په دې کهف کې د اصحاب کهف قصه وه چې که څوک تنګ شي او هغه شي، نو هغه ته هجرت پکار. دلته یعنی حکم داسې راغی چې که بل پر تاسو دلته تنګ شئ نو بیا هجرت وکړئ. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې
صحابه کرام ته ورته ویل چې قبل پر تاسو غواړئ نو تاسو لاړ شئ هغه ته حبشې ته. د حبشې پاچا چې کوم دا ډېر عادل سړی دی او ډېر د انصاف سړی دی، نو انشاءالله تاسو هلته ګزاره کېږي. یو څه کسان لاړ شئ. نو 4 زنانه چې په دې زنانو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لوره د حضرت عثمان بیبي حضرت رقیه دام وه، او حضرت عثمان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم و دیم و، او څه کسان نور شو، 11 نارینه او 4 زنانه برابر شو د 5م کال په نبوي کال کې. او شپه په شپه د مکې معظمې نه ووتل او لاړه شعیبه ته. دا جده چې کوم یې دی په جنوب کې بل ځای و شعیبه، اوس د تیلو مرکز دی تقریبا، دی نه د تیل صادرېږي، شعیبه نومېږي. دلته دې ځای ته هغې وخت کې جده نه وه، جده د حضرت عثمان صاحب په وخت کې بیا جوړه شوه. نو دلته لاړه او بس په دې وخت کې قسمت خبره دا وه چې هلته تیاره یو کښتۍ پیدا شوه او په دې کښتۍ کې کېناسته. په دې وخت کې کفار خبر شو، مشرکین چې مسلمانان خو تخلي پسې منډې هلته چې ورسته هغوی وخت کښتۍ کې سواره و، بس سمندر کې مسره بحره کې روان شوي مخ په حبشه باندې. نو هغوی لاړه حبشې ته. حبشې ته چې کله ورسېدل، 4 زنانه او 11 نارینه 15 کسان. حبشې ته چې لاړه هلته راسن لاړه مرکز ته. هلته چې کله ورسېدل نو بس هماغه ځای کې غریبانان د مهاجرو په حیث باندې زندګي کوله چې 3-4 میاشتې تېر شوې. د رمضان میاشت چې کله راغله نو بس یو اوازه راغله حبشې ته چې د مکې خلک ټول مسلمانان شوي دي او ایمان یې راوړی دی. نو خبر اصلا داسې وه چې په مکه معظمه کې سوره النجم چې کله نازل شو، د سوره النجم په آخر آیات کې سجده ده. نو دا سجده رسول الله صلی الله علیه وسلم په حرم کې ناس و، د بیت الله شریف سره نږدې، او ټول صحابه چې کوم هغوی هم هلته ناس و، مشرکین هم ناس و، ډېر ناس و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بس ایست تلاوت شروع کړه د سوره نجم. د سوره نجم تلاوت شروع کړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه خوله د هغه تلاوت او د مکې حرم او دا انوار او دا فیوزات دا ټول شیان و. نو بس دلته د خلکو باندې دومره اثر وکړي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجم صورت هغه سجده چې ولوستله، د سجده وکړه. نو صحابه کرام چې کوم ایمان نه وړي هغوی هم سجده وکړه، چې کوم مشرکین هغوی هم سجده وکړه، ټولو. ابو امیه په نامه باندې د یو مشر و، د ناست په دغه مجلس کې. نو د خدای خو سپین ږیری نه شو ټیټ دی، نو خاورې راواخیسته داسې تندي باندې هغه کړه چې بس دا کافي ده. دا حدیث بخاري شریف راخیستی دی. دا کار وشو چې دا کار وشو یو دم اوازه شوه. نو موږ د پښتو کې متل دی چې رښتیا راځي دروغ به کلي خراب کړي. نو بس دا خبره بیرون ووته حبشې ته چې رسېدل سرچپه ورسېده چې خلک ایمان وړي. در حالې کې صرف د خلکو سجده کړې وه، هسې هغه د اثر لاندې راغلي و، سجده کړې وه. بیا وروسته بیا پښیمانه وو چې دا موږ څونه غلطي وکړه، موږ سجده وکړه. دا خبره وه. نو هغوی چې کله دا واورېدل چې د مکې خلک ایمان راوړی دی، مسیس ته خپل بالو بستری را بدل کړه، بس را روان شو. چې کله نږدې راورسېده مکې ته چې پوښتنه وکړه چې هېڅ خبره هم نشته، هېڅ چا هم ایمان نه وړی، هماغه زړه په زړه کیسه ده. نو بس غریبانان راغلي وو، نو بس په پټو لارو ننوته بېرته مکې معظمې ته. هلته لاړه بېرته ډېر هغه شو چې موږ خو بل تللي وو، کاشکې موږ پوښتنه اول کړې وای بیا راغلي. خو خیر په هر صورت باندې بېرته مکې معظمې ته راغله او بېرته دې ځای ته شوه. دلته مشرکینو ته خو تیار چانس پیدا شو، نو هغه خپل وهل ټکول ظلم او بربریت همغسې ساتلي، همغسې مسلمانان سخت په تنګ کړي وو، تر څو چې 5م کال ختم شو او 6م کال راغی. د 6م کال په دې نیمایي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فکر وکړ چې ولا حالات خو داسې خرابېږي. نو ښه خبره دا ده چې دا صحابه کرام دې ځای نه هجرت وکړي او حبشې ته لاړ شي او هغې ځای کې خپله زندګي شروع کړي. دلته یو خبره مفسرینو کرام یو لیکلې ده چې د 5م کال یا د 6م کال په دغه وخت کې چې د مسلمانانو د مشرکینو ترمنځ ډېر زیات کشمکش روان او ډېر زیات تکلیف او تنګول او فیصله سره دا خو ډب ډېر زیات و. نو په دې وخت کې قرآن عظیم شان یو آیات نازل، سورت نازل شو، آیاتونه نازل شو چې غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. دا آیاتونه نازل شو چې په نږدې ځای کې رومیانو ماتې وخوړه او شکست یې وخوړه او ایرانیان کامیاب شو. خو ډېر زر به رومیان بیرته غالب شي، او چې کله هغوی غالب شي نو په همدغه وخت کې به الله پاک عز وجل مؤمنانو ته د خپل کومک او نصرت په هغه باندې هغوی ته فتح ورکړي، هغوی ته هم خوشحالي په نصیب شي. دا آیاتونه نازل شو. دا آیاتونه نازل شو فی بضع سنین. بضع سنین یعنی په بضع سنین. په بضع په عربي کې د 3 نه نیولو تر 10 پورې استعمالیږي. یعنی د 3 نه نیولو تر 10 کالو پورې به روم هم کامیاب شي او مسلمانانو ته الله پاک فتح ورکړي. دا آیاتونه نازل شو. او دلته خو حالات داسې و چې مسلمانان سخت په تنګ و، غریبانان داسې په تکلیف و چې د کامیابۍ خو هېڅ تصور نه کېدلو بغیر د هغه نه. نو په دې وخت کې ابی بن خلف
چې دا د امیه بن خلف ورورو د او د ابوبکر صدیق په منځ کې داسې خبره یاده شوه هغه ورته چې داسې آیات نازل شوی دغسې هغه نازل چې دا روم چې اوس شکست خوړلی ځکه رومیان اهل کتاب و مسلمانانو سره نږدې وو او ایرانیان چې کوم یو دا مشرکانو د هغوی طرفداري کوله نو حضرت ابوبکر صدیق ورته ویل چې و آیات نازل شوی دا خبره ده او دا به خامخا کېږي دا د الله په کتاب دی نو هغه ورته چې دا دروغ ده هغه ورته ګوره وبیا که چېرته دا خبره غلط دی راځم او دا شرط تو نو لس اوښان یې سره شرط کېښودلو ابوبکر صدیق ورته وویل که چېرته په 3 کلونو کې بضعه خو د درو نه استعمالیږي داسې 3-4 ورته وکړي چې په 2 کلونو کې رومیان غالب نه شو او مسلمانانو ته الله پاک فتح ورنه کړو نو زه به تا ته 10 اوښان درکړم او که بل فرض شو نو ته به راکوې دا خبره چې دلته سره غوټه کړه راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابوبکر صدیق ورته وویل چې داسې خبره وه داسې ما د ابی سره داسې یو شرط کېښود هغه ورته وویل چې نه دا شرط ښه نه دی کېږي ته بیرته لاړ شه واپس دا اوښان سل کا اوښان ور سلو ته جګ کا او دا بضعه په عربي کې د 3 نه تر 10 پورې ګوره استعمالیږي تا غلطي کړې 3 فکس ورکړي د 3 نه تر 9 10 پورې استعمالیږي نو ته دا کلونه 10 ته بوځه 10 کاله او اوښان سل که چې دی داسې فکر ونه کړي چې والا ځان خلاصوي ورته ووایي چې 100 اوښان که تا وګټله ته به 100 اوښان زه به 100 اوښان درکړم که ما وګټله 100 اوښان به ته راکوې بس دا چې ورغې ابی ته ورته ووایي داسې خبره خو چې بالکل صحیح ده خو ویلې چې دا خو هېڅ ممکنه نه ده چې داسې کار دی وشي چې مسلمانان دې کامیاب شي رومیان دې کامیاب شي دوی خو هم فلسطین دا ټولې منطقې ته نه ایرانیان هم تر حبشې پورې دا منطقې ته نه ټولې رومیان ونیولې نو په داسې حالاتو کې دا کله کېدای شي او مسلمانانو په هغسې تکلیف و چې کور کې ځای نه کېدو نو بل ځای کې به څنګه شي نو ابی به خلک ډېر خوشحاله شو چې 100 اوښان خو شو ځکه هلته به چې شا تعهد وکړي بیا تعهد پوره کول بیا د تېښتې خبره پکې نه وه مطرح خلک هم ټول خبر شو په دې تعهد باندې نو دا خبره همداسې وه د دې نه وروسته دا شی نازل شو او دا د الله پاک یو هغه و چې د خلکو ته ثابته کړي چې دا قرآن داسې عادي کتاب نه دی چې دې کې یو خبره راشي هغه د بیا غلطه وشي نو په 4 هجري کال کې نبوي کال کې البته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د خپلو صحابهو ته هغه ورکړي چې که تاسو د تلو پروګرام لرئ نو اجازت دی تاسو ته لاړ شئ دا دې ته ویل کېږي هغه لومړی هجرت و دې ته دویم هجرت ویل کېږي نو انشاءالله په بل آینده درس کې به مونږ 11 درس کې بیا د دې هجرت او د دې پایلې چې څه د هغې باره کې به انشاءالله په وروسته بل درس کې 11 درس کې انشاءالله پوره تفصیل بیان کو او اوسنی درس همدونه بس دی آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین